ډیری انسانان چې کله د ګناه مرتکب شي نو ناامیده شي، زړه یې تنګ شي او داسې فکر کوي چې هر څه ختم شول او الله تعالی به ما هیڅکله هم ونه بخي. تر دې چې همدغه بې ځایه اندېښنو ډیری ځوانان حتی خودکشۍ ته اړ کړي دي. مسلمان باید په دې پوه شي چې دغه فکر د شیطان له وسوسو او فریب پرته بل هیڅ هم نه دی. الله جل جلاله انسانان معصوم نه دي پیدا کړي او امکان نه لري چې له دوی نه دې ګناه ونه شي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د الله په ذات مې د قسم وي که چیرته د آدم اولاد ګناه ونه کړي نو الله تعالی به نور مخلوق پیدا کړي، هغوی به ګناه وکړي، بیا به الله تعالی نه بخښنه وغواړي او هغه ذات به ورته بخښنه وکړي. مسلمان چې له ګناه وروسته د الله تعالی په حضور کې د خجالت او شرمندګۍ احساس وکړي او د خپلې ګناه لپاره بخښنه او استغفار وغواړي، نو د دغه پښیمانۍ او اوښکو په وجه باندې الله تعالی د ده د مقام او مرتبه ور اوچته کړي او دی د خپلو خاصو محبوبو بندګانو له جملې څخه وګرځوي، خو په دې شرط چې له ګناه لاس واخلي او بیا ور ونه ګرځي. د قرآن کریم په فرقان صورت کې الله رب العزت ګناهکارو انسانانو ته څومره لوی زیری ورکوي او ورته فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله تعالی ګناهکارو انسانانو ته فرمایي وای مګر هغه کسان چې توبه وکړي، ایمان راوړي او نیک اعمال ترسره کړي، الله تعالی به د دوی ګناهونه په نیکیو باندې بدل کړي او الله جل جلاله همیش بخونکی او مهربانه دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.